سورة النجم د مکی سورت ته په دې کې 2 آیتونه دي او په دې سورت کې الله سبحانه تعالی دا خبره بیان کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زماره طرف نه درغلې او دې چې دا کومه خبرې بیانې نو دا هم د الله تر طرف نه بیانې نو دې خبرې منل به پتا سو لازم دي دا شان الله سبحانه تعالی په دې سورت کې د شرک رد کړي او خپل قدرت هغه بیان کړي نو په دې سورت کې الله سبحانه تعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سورة النجم دي پاولك الله سبحانه وتعالى وي والنجم إذا هوى قسم دے پستوری بانی کلچ پریوزی نجم پاربی کی ستوری توي نو د سورت شروعات الله سبحانه وتعالى بقسم سره کړی او دا خبر موږ بار بار بیان کړی ده چې خالق په خپل مخلوق قسم خوړی شي او مخلوق د خالق نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم نشي خوړی دا قسم ویلو خوړو ما ضل صاحبكم وما غوى ندی بلاری ملګری ستاسو ندی د حد نه تیروته دیزی کو صلی الله سبحانه تعالی په دې ابتدایي آیتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم شان بیانې چې هغه گمراه نه دی او سرکش نه دی وما ينطق عن الهوى او خبرې نه کوي د خواهشاتونه د په خواهشاتو پسې نه روان نو ګوره په دې آیت کې ولني فائدہ چې الله قسم خوړنو په ستوري ولې خوړو جواب دغه دی الله د ستوري د قسم خوړو به په پیغمبر تذکره وکړه نو مطلب دا شو څنګه چې د ستوري په د خپل نظام سره روان دي کوم چې الله جوړ کړي دغه نه مخ کیږي نو ورسته کیږي نو دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کمالار چې روان دي نو د غلار وت الله خولې نو دیم د غلار نه مخ کیږي نو ورسته کیږي دستور تذکره به دیو کړه لکه نور ایتونو کې چې الله سبحانه تعالی دا خبره واضح کړې ده چې کله پیریان او شیطانان د دې کوشش وکړي چې موږ د خبري وورو اسمانونو کې سوي لکېږي نه غوي بستورو باندې وشتل کی نو دی وحي حفاظت الله سبحانه تعالی کړي ذکر دستور تذکره دلته راوړه بل دا لکه څنګه چې ستوري را پریوزي نو دغه قرآن هم د برینه نازل شوی قرآن د برینه نازل شوی کتر راغله الله سبحانه تعالی په عرش لپاسه دا غزینه د قرآن نازل شوی دی دغه شان لکه څنګه چې ستوري را پریوزي دغه شان قرآن برینه نازل شوی بل خبره به دام ده څنګه چې په ستورو باندې شیطانان وشتل کیږي نو دغه شان په قرآن کې په مشرکانو باندې رد دی نو دغه عقاید چې دی هغه الله سبحانه تعالی راخاره کړی دی خلکو ته او دغه خبرې د غیره دي کړه د په واضح انداز سره نو شیطانان پستوري وستلې شو پستوري باندې وستلې شو او د مشرکینو عقیده او د يهودو نصارا او غلطي عقیده هغه الله سبحانه تعالی په قرآن سره بیان کړی چې د عقاید د غلط عقاید دي ذکر دلته د ستورو تذکر رااله به د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې الله خبرو کړی چې ناغه بیلاری دی
او نه د حد نه تیروته چې ځان نه خبرې کوي او نه په خپل خواهشاتو بس روان دي ځکه چې کله چې سړی گمراه شي نه د خواهشاتو بس روان شي نه چې څو ته خواهشات وي دا خبره کې لکه صلی الله سبحانه تعالی مخکې دا خبره برازي چې د مشرکین مبارک الله وي چې دوی خپل خواهشاتو بس روان دي نو دې ذکر الله د صفائی بیان کړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه په خواهشاتو بس نه روان او نه هغه سرکشه دي چې د حد نه تیروته سبحان الله دې خبره ته ګور الله ما ضل صاحبكم نه د بلار ملګری استاسو نو دا ګور د مکی مشرکین ته الله دا خبر را دی چې د استاد ملګری او سلويخ کار ته سره جون تیر کړي نبوت نامخ کی تاسو منل چې دا رښتینه سره نو دا ماغه سره چې تاسو منل چې دا رښتینه او دماغ انسان د چې تاسو د صفاتونه کول چې د امانت خیال ساتي په امانت کې خیانت نه کوي د دروغ نه وي او سبحان الله د باطل پرستی دي نن سبب دي چې لکه مثال کې وسړی عالم دی تکړه عالم دی بل سم صفاتونه کوي به د عالم یو خبره غلطه او الله سبحانه وتعالى حق نصیب کو نو چې څنګه هغه د حق ومني به د بس سعودي عرب نه ریالونه راغلي او د چې دنه امریکای پیسې ورکړي د کویت پیسې ورکړي عجیب خبره هم دغه مولا ته صفاتونه کول چې دا سم تکړه دی او د حق بیان او د چانه یریږي نه په حق بیانولو کې پلان او الله نه د ټریلر سره نمونه تړلي نن چې هغه خبره ستاد خواهشاتو خلاف وکړه ستاد عقل خلاف وکړه نغه پیسې اغستی بلکې په کار خدای دا چې دیږي کې د ویلو چې د حق تکړه مولا دی نن چې د خبرو کړو خبره کې چل لګنه مخکیم ته موږ څه دوکانه لري مخکیم ته چې موږ دروغ نه دی ویل نن چې دا خبره کې د بده خبره کې سړي دا خبره منل پکار دي لکه څنګه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د يهودو غټ عالم او چې کله حق قبول کو او د قوم راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کی رسول الله دغه ته بوسو عبد الله ابن سلام څنګه سره دی عبد الله ابن سلام عالم دی او د عالم زوی او نیک انسان دی او د نیک انسان زوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکو چې خو اسلام راوړی نو د جاهل له جاهل زوی او دا بدعمل زوی خلاص پورغه عالم او عالم زوی غټ شړاو او په دې لک سات کې هغه جاهل شو د جاهل زوی شو په کار خداو چې د يهود ویلو چې غټ عالم او د عالم زوی دغه طرف ته وړي دونه به سي چلشتي په کار خودي شي وکړ ونه خبري الټه کولې د شند مکی د مشرکین دي عجیب ذهن دی دوی سلويخ تو کالو پر دوی وسړي صفت کوي چې دا سړی رښتینه دروغ نه وي سلويخ کاله بعد دروغجن شو چې کله هغه دا خبرو کړی چې دی الله بندگی کوي خدای الله په قران کې دوی قریش مبارک دا خبر ما نقل کړی ده چې دوی الله ته سوال کو او د دعاګانې غوښتي ان کان هذا هو الحق من عندك یلا کچرته د پیغمبر رښتینی او د قران پر رښتیا سره طرف نه فامطر علينا حجاره من السماء نو بم باندې اسمان نه د کانو باران راوره او څومره مقلان دي فکر خدای چې دې شیل چې یلا که حق نه مونږ ته مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د حق ومن و یلا که حق به مونږ عذاب راوله ناشنا دماغ دا وي ناشنا سوچ نو دیږي کو د ذکر الله سبحانه وتعالى چې ستاسو د مرګره د خبرو ترې دی چې د خصلوخ کړه او سره تیر کړی تاسو خپې جنې د خاندان د نسب د کردار د ناستپاسته د خوې تاسو ټول معلوم نه نن تاسو باغه خبرې کوي چې د لونه شی د گمراه شی نبی الله وما ينطق عن الهوى د خبرې نه کوي د خپل خواهشاتو ان هو الا وحي يوحى ندی دا قرآن مگر وحی دا چی وحی ورتکی دی چی دا سوی او سب بیانی دا اللہ طرفنا دا وحی دا دی رزان خبری نکی رسول اسم چی کمی خبری کی دا بدو قسمی یو خو عامی خبری لکه عام انسانان چی دیو بل سر خبری استعمالی لکه کور کی ملگرو سر عامی خبری چی اغد تشریعی خبری نی نو دا خبری وحی ندا رسول سم کورته نه وزي خپل بیبي سړي خبرې کوي خپل مرګرو سره عامه خبرې کوي دې ته وحي نه ویل کی او یو خبره چې الله ته ویلي چې دا خبره د خلکو ته ورسه کاغه قران دی او کاغه حدیث دی دا وحي د الله سبحانه وتعالى طرف نه ناغه به معنی ان هو الا وحي يوحى خو چې سړی وي چې سید دا خبره خو سید ده رسول صلی الله علیه وسلم چې دینه د رښتینی انسان دی د گمراه شوی نه دی خو کې دی شي چې دته د قران خولې هغه گمراهي کوم واسطه چې د الله په منځ کې ده
چې د قرآن راوړی د وحي راوړی کې دې شا په خطای الله د دې خبرې ظالم کوي چې دا خبره غلطه. الله سوي علمه شديد القوى خود نکړی د سخت طاقتونو والا دې کې سخت طاقتونو والا مراد د جبريل عليه السلام دی. نه د قرآن چا خوله جبريل عليه السلام خوله جبريل عليه السلام خطا شوی نه. دې مخکې چې بل ایت وړو دې کې یو حدیث ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې سوي هغه وحي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغوي كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما تبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أريد ما بليكل أريد حفظه ما بدأ أختج داياتك فنهتني قريش قريش كي بعض كسانو ما تدوج تهر خبر ملكة ورسول الله يتكلم في الغضب رسول صلى الله عليه وسلم غسش خبري كي نتهر خبر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملكا أغوي فأمسكت عن الكتاب نما بيدا لكل بريخودو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بما رسول الله خبروك لي يا رسول الله ما مخكي استاد خبري لكلي واسم بريخودي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب خبري لك فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني الا الحق فغرب من قسمي لك چاپلاس کی جماعت ساده دي جبنا ده حقنا له بل سنوسي لكجي سي امام احمد بن حنبل رحمه الله ده روایت راوړي نبي باغه خبري لكلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې کوم خبري کې د خپل خواهشاتونه نکي الله چې کوم خبره بیان کړي نه وحیدا او پیغمبر کار دي دا غیر رسول به د خوله او ته چاري د قران جبريل عليه السلام نغزال له اوچت مخلوق ته الله صفت کوي علمه شديد القوى تقطور مخلوق ته ده ذو مرة فاستوى خايس ولدين برابر شو ذو مرة مطلب خايس ولد جبريل عليه السلام فاستوى برابر شو فكم زي برابر شو وهو بالأفق الأعلى او حال دا چاغا پوچت کناره باندې و د اسمان کناره غاړه په دی باندې جبريل عليه السلام برابر شو کناره د اسمان هغه په کوم ځای کې انسان ته د ښکاری لکه د اسمان او زمکه چې یو ځای شي لکه انسان لري ویني لري اخري چې کوم ځای نظر ختمي د ښکاری لکه د اسمان او زمکه چې دغه ځای کې د یو ځای شي د کناره وي نو په هغه ځای کې جبريل عليه السلام راښکاره شو ثم دنا فتدلى بیا نږدې شو نو خرا نږدې شو دا خبره د چا کیږي د جبريل عليه السلام او د رسول صلی الله علیه وسلم دي کو صلی الله ملاقاتم ثابتای سید چې د قران خو جبريل عليه السلام رسول ته خو ملاقات شي د کنه شي الله ملاقات ثابتای دي چې دا حدیث تراویان چې کومي سند اغم دي شي د کوم ته حدیث ویم چې ما ورېدل د عبد الله ورېدل د احمد ورېدل خالد نه نو اول به دا ګورو چې د سړی څنګه دی بده منځ کې د دروغجن خو نه دي د بيدینه خو نه دي د دوی حافظه کمزوري خو نه ده کدي څه ثابت شو د حدیث سندن کمزوري شو خاص خدا ثابت شو چې راویان ټول خدي خو دوی یو بل سره ملو شي دي کنه دي او بدی ته ګوري سید چې خالد وای چې ما د احمد نه خدا خبر اوریدلې خو خالد او احمد چې ملو شي نه دی یو بل سره خبر اوریدلې څنګه ده نه دوی په یو زمانه کې وو خالد سل کاله مخکې مړ احمد ورسته څنګه دوی یو بل سره ملو شي دا خبر اوریدلې دي ذکر الله د جبريل عليه السلام او د رسول سم ملاقاتم ثابتې د دې قران سند د صفه سند د لکه شیشه رسول صلی الله علیه وسلم سمو اوچت انسان دی نو دی اوچت انسان دغه اوچت مخلوق جبريل علیه السلام د قران ذکر او هغه رب العالمین د قران غسته د قران سند دی ثم دنا فتدلى بير نجديش وخر نجديش فكان قاب قوسين او ادنى نشوف مقدار د دولندو یا ډیر نږدې دولندې چې یو بل سره مخامخ کی او عربو د عادت چې کله یو بل سره نږدې کیدو نو دوانو بخپل لیندې و جنگولې نو جبريل عليه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه شان نږدې شوی او دې کې خبره د جبريل او د رسول صلی الله علیه وسلم ده د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ګرنه نو د بعض مقررین چې هغه سره علم نه هغه دې کې ټول زور دا لګولې چې دلته دا خبره ثابته کی چې دا ملاقات د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده
او بدیزي کې بیا منګړت قصې منګړت واقعات بیانې چې د عوام خپل طرف ته متوجه کی. خو صحیح تفسیر دلته دا دی چې دا خبره دلته د رسول الله سلام او د جبريل علی السلام روانه ده چې د دوانه یو بل ته دومره نږدې شي لکه دولندې یا د غینم زیات نږدې د سره پر نږدې شي. فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحی وکړه الله بنده خپل ته هغه چې وحی وکړه. بنده خپل ته نو دې ډېر مطلبونه کې دي چې یو ده فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحی وکړه الله بنده خپل ته یعنی رسول سم ته په واسطه د جبريل چې څه وحی کول هغه وته وکړه. جبريل السلام راولې وکړه نو خپل بنده ته وحی وکړه. بنده څوک ته؟ رسول صلی الله علیه وسلم. یا فاوحى الى عبده ما اوحى الله وحی وکړه جبريل علیه السلام ته چې کوم خبره ته وحی کوله چې هغه به مخکې ورسې چاته هغه به ورسې رسول صلی الله علیه وسلم. نو دیږي کې یو مطلب دا شو چې الله خپل بنده جبريل ته وحی وکړه. بل مطلب پکې دا شو چې جبريل وحی وکړه د الله بنده رسول صلی الله علیه وسلم ته. نو درېونه خبرې پکې دنه درېونه مطلبونه پکې دنه پراته دي. ما كذب الفؤاد ما رأى خطای نه دا کړي زړه داغه سنه چې لیدلې دي. رسول صلی الله علیه وسلم زړه خطا شوی نه دا ونسترګي خطا شوی دغه چې سوی قشانی لیدلې د جبريل علیه السلام لیدلې او رسول صلی الله علیه وسلم جبريل علیه السلام په اصلي شکل کې دوه پیری لیدلې دوه پیری په اصلي شکل کې لیدلې په کوم شکل کې چې الله سبحانه تعالی پیدا کړي. یو پیر د معراج د واقعینه مخکې په مکه کې او بل پیر له کله چې رسول سم بر اسمانونو ته ختلو نو الته لیدل داغي تذکرہ مو په دې صورت کې راځي. نو دو پیری لیدل په اصلي شکل کې الله وی زړه نه خطا شوی د رسول صلی الله علیه وسلم او نه د غسترګي خطا شوی. کاغه دا وی چې ما جبريل علیه السلام لیدل نو داغه لیدل د غزړه نه خطا شوی. افتمارونه على ما يرى ایا جګړې کوي تاسو د سره باغ سکی چې دلی دي یا چې د ولیدو علامه یرا. نو دا مشرکین د غسر په دې خبره کې ورانه چې رسول صلی الله علیه وسلم دلی دي سره جګړه او جنات څنګه دلی الله تاسو سره جګړه کوي په خبره کې چې غلي دلی. ولقد رآه نزلة أخرى او یقینا دلیدل دی غلره په بل پیر یا بل ځل. نو په دویم پیریم لیدل دا څوک دی؟ د جبريل علیه السلام دی. په دې ځکه بعض خلک دا وایي چې یعنی دلته مطلب دا شو چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله دیدن کړي الله لیدل. نو دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم چرته په خپل سترګو باندې په ویخه رب العالمین نه لیدل. او دا خبر عائشہ رضی الله عنها کوي په سنن ترمذی صحیحینو کې امام احمد بن حنبل او نور کتابونو کې دا روایت شتي. مسروق وی رحمه الله وی دخلت على عائشه زه ورځ په عائشه رضی الله عنها پسې دلم تپوس لپاره. نیو تپوس ما دا کو چې هل را النبي صلی الله علیه وسلم ربه رسول الله سلام چې د خپل رب لیدلې وی ماته وی چې دا خبر ځان سره یاد ساته. من أخبرك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. وإذا خبره ساتت چا چې تا ته به درې خبرو کې یو خبره وکړه چې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب دیدن کړی دی یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی پوره نه بیان کړی سید ځان سره ساتلی او یا د چې رسول سره علم الغیب نو دې سړي په الله باندې غټ دروغ جوړ کړو. ځکه عائشہ رضی الله ویزه اولنی خزم اولنی انا اول هذه الامه بدي امتك اولنی انسان سالت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما رسول سمنا دي ايتونه مبارکه تپوس کړو ولقد رآه بالافق المبين او دویم آیت ولقد رآه نزله اخرى چې رسول الله دې چې مراد سره تاج ته خپل رب لیدلې وی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ذاک جبريل دغه جبريل مبارک دا خبر روانه. نو صحیح موقف داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل رب دیدن په ویخه دا نه کړي
او په دنیا کې الله سبحانه وتعالی نه لیدي کی او چې لیدي کیږي نو په آخرت کې لیدي کی. او په هغه باندې واقعه د موسی علیه السلام کله چې لاړ الله سبحانه وتعالی سره خبرو له نو دي خبرو په دې منځ کې شوق پیدا شو چې الله وینم نه خبرې به دومره خوږې ولګېدې وی الله ما ته ځان وښیه الله ته د غر ته ګوره. نو په دې انسانانو کې د طاقت نشتی چې الله سبحانه وتعالی دوی ته راښکاره شي او دوی دغه شان پاتې شي. آخرت کې به الله سبحانه وتعالی د انسانانو له یو قسم خاص طاقت ورکوي دې بدنونو له بیا به دوی د خپل رب دیدن کولی شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم چرته هم د خپل رب دیدن نه کړي په دنیا کې. یو حدیث کې دا راځي ابو ذر غفاری رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم هل رأيت ربك یا رسول الله د خپل رب لیدل؟ رسول صلی الله علیه وسلم نور ان اراه هغه یو نور د ما څنګه لیدل. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو دینه دا خبره ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم په ویخه د خپل رب دیدن دا نه کړي په دنیا کې هیڅ چا نه کړي دیدن پر دنیا کې په آخرت کې الله سبحانه وتعالی دیدن کیږي الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي. او په دې کې چې څوک دا خبرې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او عرش ته وختو ولیاذ بالله د باز په عرش کې ناستو د باز وی ولیاذ بالله الله سره غاړه ملو کړه دا خبر څنګه بخله نه راځي خو دا باز خلک کوي او الله ته داسې په شوق کې لکه داسې مثالونه د مخلوقات ورکي چې هغه اوس ویل نه شي دي څه ته الله په شوق کې الله ته جرا نږدې شو او پرده د منځ نو چته شو خبره د نورانیت شو خبره دا شو دغه شو د بریلیانو منګړتي قصې دي او کم مقررین فرق کوي په مقرر او په مولا کې. یو عالم یو مقرر. عالم هغه چې الله سبحانه وتعالی علم ورکړي، مقرر هغه چې خبري کولای شي علم وسره نه. زموږ په ملک کې بلکې د قیامت نه خبر رسول سموي چې قیامت ته بنږدې ده خطیبان بډیر شي خطبه بډیر خلک کوي علم به کم شي. نو بیا خصوصا زموږ په ملکونو کې د مقررین ډیر زیات شي تقریرونه چې هر سړی یې تقریرونه کوي. ناغوی د منګړت قصې بیانې د عوام متاثر کړي څوک به خوږ आवाज کې بیانې او څوک سره د سترګو نه اوښ کې توي خلک ویره کوم مولای دا غټ مولای. نو عالم او په مقرر کې صحیح فرق دا غینه بدل الله سبحانه وتعالى وی ولقد رآه نزلة أخرى او یقینا دلیدل دیغه په بل پیر اول پیر څنګه لیدل حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې د روایت شتي رسول سموي بین انا امشي زروان په مکه کې د مکه د وخت خبره اذ سمعت صوتا من السماء اسمان طرف ته ما आवाज واورید فرفعت بصري ما د اسمان طرف ته وکړو قبل السماء د اسمان طرف ته فاذا الملك الذي جاءني بحراء نو ماغه ملک مولدو کم چې غار حراء ته ما بشراغلو قاعد على كرسي بين السماء والارض فكرسي بين الناس والاسمان والزمكي بدي منسك فجئثت منه نزل غنى ويردم حتى هويت الى الارض تدي جولي لما بیا فجئت الى اهلي بخفل كور ترلم فقلت زملوني فما من كمبل راوچي الله سبحانه وتعالى دايتون نازلكم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر دا اول پیر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دویم پیر به کوم ذکر دی الله وسه خبره کوي عند سدرة المنتهى بخوا د سدرة المنتهى کې بخوا د سدرة المنتهى کې دا ونه ده چې دا په وم اسمان کې ده د بیري ونه ده او په دې باندې قسم انوارات او رڼاګانې پرتی وي رسول سموي چې الله عالم چې هغه څنګه رڼاګانې او څنګه خایس دغه ونی پر رسول سم رسیدلې سدرة المنتهى دا ونه چې په وم اسمان کې دغه زیته رسول صلی الله علیه وسلم رسیدلې او دغه په خوا کې رسول سم ته درې خبرې ملو شوې یو په الله پنځه منځونه پرز کړی دویم الله سبحانه وتعالى رسول بقره د اخرنی ایتونه ور کړی او دریم الله سبحانه وتعالى خبره کړی و چې زاغ انسان بخم چې ما سره شرک ونه کی دا درې خبرې بدل ذکر رسول الله ته ملو شوې دا خبره صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کړې ده صحیح ده خو مسله موږ د دیدن بیان کړی چې دیدن نه شي نور خبرې شي او د دین د خبرې اهمیت ثابت شو د ایمان ځا چې ګوره د نور اعمال الله
د جبرئیل السلام په واسطه مې لازم کړي او د مونږ په خپل رسول سلام ته ویلې چې د پنځه منځونو په تاسو لازم دي د دې منځونو خیال ساتي. د اسراء او د معراج واقعه ده د مر سیرت په درسونو کې مختصر بیان کړم دا ان شاء الله چې د الله سبحانه تعالی ژوندۍ راکړو توفیق راکړو په دې نږدې ورځو کې به تفصیلا بیان کو د اسراء او د معراج واقعه او د واقعه ده ناغه تفسیر په درس کې دي پوره نه بیانول کی نه دا واقعه سدرۃ المنتهى ته رسول الله کله رسیدلې د معراج په شپه رسیدلې کله چې بر اسمانونو ته وخته نو الته رسول صلی الله علیه وسلم چې د جبرئیل علیه السلام سره بیا ملاو شي عندها جنة المأوى دا غي سره جنة المأوى دې ونی سره په خوا کې د جنت ته چې الله سبحانه وتعالى نیکانو خلقو او پرهیزګارو خلقو له پیدا کړي اذ یغش السدرة ما یغش کله چې پټه کړه بیره هغه چې پټه کړه داونه پس کې پټو هغه منګوي چې د انوارات باندې پټ شي او قسمه قسم رنگونو په دې باندې بلشن خایس او د سرو زرو پتنګان بل په سنا شو غي پټ کړو د سرو زرو پتنګان دا د الله سبحانه خپل قدرت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او دا پانی دي سی ویل کده اتیانو دا غوګونه د شغټ غټ پانی او دومره خيسته ونه التجری رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شوه د چا سره جبرئیل السلام سره په اصلي شکل کې او اصلي شکل هغه څنګه دي شپږ سو وزیری دي شپږ سو وزیری د جبرئیل السلام دي او یو وزیر چې هغه مشرق نه مغرب چې سیده ټول بندي نو په دې شکل کې دوه پیری لیدلې ما زاغ البصر وما طغى ندی کوک شوه نظر او نه د حد نه تیر وته دي د رسول الله ادب بیانې چې کله رسول الله ته د هر څه خو کېدو نو د رسول الله سترګې بالکل نیغي اخو دی خو نه کتو اده یو ادب دی چې صبر رسول الله ته خو شو بس باغی به اکتفا وکړه هغه ته به کتو نو رسول الله د حد نه تیر وته دي او نه رسول الله د نظر کوک شوی دی بلکې سچ بیانې الله سبحانه وتعالى دغه حقیقت دی لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقینا دلی د نخو درب خپلنا لوی نخي په کوم ځای کې لیدلې وي ها معراج په شپه چې کله رسول سم اسمانونو ته وخت الته لوی چې غټي نخي لیدلې خپل رب د قدرت غټي نخي لیدلې نو جبرئیل علیه السلام لیدلې خدایشان جنت او جهنم لیدلې پیغمبرانو سره ملاقاتونه شي نور ډېر تفصیل لږه اسلام او معراج په واقع په منځ کې راځي نو دار سری دې دي ګوره الله دا ونی چې زی لیدلې ما دلته به دا خبره ذکر کړي چې غټي نه خلیدلې یو پکې دار چې زما دیدنې کړي خدا خبر الله دلته نه ذکر کړي بس دومره وی چې غټي نه خلیدلې افرأيتم اللات والعزى آیت سوچ کړي دې په حال د لات او عزى کې د رسول صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي او د خپل قدرت نخي چې کله الله سبحانه تعالی بیان کړي نو دا غینه بعد اوس په مشرکانو باندې رد کړي چې دا پیغمبر خو دغه حال چې ماته اوس بیان کو او دومره رښتینی انسان دی او چا وته د قران خوله دی د چا په واسطه د وحی راغلی د غمیر تم بیان کو او چا به د وحی هغه ته کړی دغه خبره مو شو نو اوس په مشرکانو باندې رد کوي چې تاسو ولې زما سره په بندګۍ کې چې بوتان شریک کوي زما خبره نه مانی نو دغه په بوتانو باندې رد کوي آیا تاسو سوچ کړی د په حال د لات او د عزا کې لات او عزا د مشرکانو غټ بوتان دي ومنات الثالثه الاخرى او په منات کې چې دریم دی ورستو دی د دریم بوت ته بل دا غټ بوتان مشرکانو د الله د نمونه غسي دوی له يهودي نو د الله نه اللات جوړ کړو لات اللات نو د غبوت ته بلات او د عزیز نه العزا جوړ کړو او د المنان نه جوړ کړو منات نو د الله د نمونه غستیو او په دې خپل بوتانو باندې يهودي نو بدی کې ولنې بوت چې د غلات ته او د په طائف کې د ثقيف قبيله بوتو هغه بر دې بندگی کول ولې یاد بالله او باز
تفسیرونه کې دي سره چې دا یو نیک انسانو د بدر حاجیانو خدمت کو نو کله چې دې مړ شو نو بس د قبر بندگی د دې مشرکینو شروع کړه نن سبا چې موږ چاته خبرو کو خاص کر د مشرکینو باندې رد وکړو تاسو موږ د مکی د مشرکینو سره برابر وي موږ وي برابرونه مکی مشرکین دوی نه خو د نن سبا چې کوم مشرکان دي هغه موږ په نور درسونو کې تفصیلا خبره بیان کړې خو دلته وګوره دوی د یونیک سړي قبر ته پراتی دا غیر ځان له بوت جوړ کړي دا غي بندگی کوي او زموږ د وخت مشرکانو د قبرونو ته پراتی وغوی خپل حاجتونه بیانینو څه فرق بکرای نو د لات بوت دغه بل دی العزا عزا چې دا یونه او غطفان قبیله په مکه کې چې کوم غطفان قبیله وسیدا غوی بل دی بندگی کوله او دا ونه چې دا خالد بن الولید رضی الله عنه په لاس باندې دا ختم شي او رسول سم متامر کړه منات چې د دریم دی یو سړی به ته پوښتنه کوله چې الله ولوي چې منات کم چې دریم دی ورستو دی د ورستو د ټکی د څه ضرورت جواب درې چې دا غوی د بوتانوم درجه وي نو ټول بوتان دغه یو شان نو چې ټول یو شان دي نه دي درجه دا بوت ټول نو چته بیا په څه دوه نمبر دی کمزورې دریم نمبر دی کمزورې ټول یو شان نو دا وی بوتان څه قواقلان دي مشرکان چې خپل معبودان تقسیم کړي چې د پلانې زور اور دی پلانې له کمزورې پلانې دي سری او شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو له د پاک عقیده درکړي یو الله تاسو تندې لګي او د یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري سوره کوله منهج ده سوره کوله مسلک او سوره کوله مذهب ده چې موږ بندگی دی یو الله کو او تابعداري د الله او د الله د رسول کو او بل خبره به نشته اطيع الله او اطيع الرسول او چې خبره چې د الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابرۍ منګې منو او چې دوی د خبرو سره ټکراو خوري د الله د خبرې سره او د پیغمبر د خبرې سره خدای ادب او احترام سره دغه سړي خبره هغه پریدو ندیږي کله ځکه وي چې منات د چې دریم د ورسته منات د مکه او د مدینه په منځ کې مشلل علاقه کې د یو غټو او جاهلیت په زمانه کې به خزاعه او اوس او خزرج د کوم قبيله چې هغه به تعظیم کو نو ځکه الله سبحانه تعالی د دې غټو بوتانو تذکره وکړو تاسو ته سوچ کړئ دوی ته چې دوی څه کولای شي هیڅ نشي کولای بوتان دي یا د خاورو ډيري او دوی ته ولاړ او موږ کوشش دا کوو چې کوم آیتونو تفصیل مخکې شوی نه ځای په دویم پر تفصیل ونه شي به درسونه ډیر وګدي غالبا خبري مکی سورتونو کې چې کوم خبري موضوع د توحید او د شرک هغه مخکې تفصیل بیان کړي دلته بس په ترجمه باندې اکتفا کوو ألكم الذكر وله الأنثى آیت سلردی نارینی او الله لربا زنانی عجیب خبره مکی مشرکینو به دا خبره کوله ملائک چې د الله لونی نو او دی بوتانو له نمونم دغه یګدي منات د مؤنث نوم ده او د شلات او د شان عزا نو د الله نازولی او ید الله بچی دی ولید بالله نو الله وګوره نسبت د لکانو خپل ځان ته کوي د جنکو نسبت چاته کوي الله ته کوي د ځان د پر به لکان خو جنکی به خو خولي چې کله پیدا شي ابه خو خولي د اوسره نه لګي خدای الله د پر به زنانه ثابتوري الله تو ښا ستاسو د پر دي نارینه یو د الله د پر دي زنانه تلك إذا قسمة ضيزى دا په دغه وخت کې تقسیم دی د ظلم هو ظلم کوي تاسو د الله د پرغونه الکشتونه جنیشتو خلل دوی تقسیم بیانې چې د ځان د پر هغه څه خوخي چې کم د دوی خوختي د الله د پر هغه څه خوخي چې دوی نه دي خوخ نو جنکی د الله شي وليذ بالله ملائک د الله لونی او زموږ لپاره ځامن دي الله دا خو به تقسیم د ظلم تقسیم ان هي الا اسماء سميتموها ندیدا باباگان مگر نمونه دی چی خودی دی انتم و آباؤکم تاسو و پلاران استاسو دا نمونه چی خودی دی دا مشرکین خودی دی پلاران خودی ساجیب حقیقت الله بیان کو زموږ د وخت مشرکان هم دغه شان دي د پلانې بابا
دا لوی ځوان دی دا د گنج بخش دی دا نمونه ول ځان نه خو دی دا ټول خپل نمونه خو دی د جری خزانه ور کوي دا پلانې بچي ور کوي پلانې مشکلات حل کوي الله دا ټول نمونه تاسو استادو پلانان یې خو دی ما انزل الله بها من سلطان ندر لګل الله په شراکت د دې باندې دلیل دا کوم نمونه چې دوی خو دی او به چې دوی دغه باباګان او د بوتان شریک کړي د الله سره الله په دې خو ما چې د دلیل نه لګل چې د ما سره شریک دي چا ویلي پلانوي د الله نه زوله چا ویل چې د الله نه زوله چا د خبره کړي الله ویلي نو الله نه ویل خو پلاني سی ویل پلاني سی خبر خو نه چری کله ویلي او د الله پیغمبر ویلي چې دې پلاني سره د الله سره لکه څنګه چې خلک وایي کنه دې پلاني سره هیڅ مطلب شریک دی د دې سره د الله سره چا ویلي چې دې سره د الله سره يتبعون إلا الظن ندي روان دوی مگر په ګمانونو پسې وما تهوى الأنفس او غس چې غواړي نفسونه د دوی د ټول دوی ګمانونه یې ګوره الله وي او دوی په خواهشاتو پسې روان دي پلانې سه بچي ورکې دا ګمان دی پلانې سه په رزق کې برکت اچي دا ګمان دی پلانې سه دا چل کې دا چل کې دا ټول ګمانونه یې الله دوی پسې روان دي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقینا راغله د دوی ته د طرف درب د دوی له هدایت وترغله هدایت نه بعدون به دوی گمراه شي ام للانسان ما تمنى ای بد انسان د پاره غس چې د ارمان کوي مشرک سره ارمان کوي چینی دا معبودان به د قیامت پر زمونږ څه کوي سپارش کوي دوی زمونږ خبره الله ته رسي دوی موږ له دارا کوي دوی موږ له دارا کوي الله ولې دوی ارمانونه پوره کوي سچ انسان غوړه غوړه ته ملوي نه ته شریعت مطابق ژوند تیرې په ذهن کې رااله پلانې سیب چې بچي ور کوي بس بچي به ور کوي پلانې دا کارونه کوي یو بس کوي ام للانسان ما تمنى ایب د انسان د پاره سچ دی ارزو کوي ځکه شاعر وي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن انسان چې سر مانونه کوي لازم نه چې ته هر کم ارمان چې دغه بده ته ملويږي وي کله کله د سیلې په دې طرفونو را په دې طرف روانه شي چې کشته نه غواړي چې وي طرف لاړ شي دریاب کې کشته روانه کړي دا کشته غواړي چې د خې طرف ته تاو شم سیلې په راشي بل طرف ته تاو کی کشته خو نه غواړي چې سیلې دې سیلې خو سیلې راشي نو د انسان هر ارمان چې دا نه پوره کی په تقدیر کې چې سری کړي شي هغه ملوي خو دې ځکه الله د مشرکانو به خبر رد وکړه رد وکړو چې دوی د ارمانونو کوي نو له دوی د ارمانونو پوره کیږي فلله الآخرة والأولى نخاس الله لآخرت او الدنيا دا وكم من ملك في السماوات او دیر ملائک شتی پاسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شيئا چې فائدہ نشي ورکولای سفارش دا وي دیشی الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى مگر ورستو د دینه چې اجازه ورکړي الله چاله چې وغواړي او الله خوښ کی دوی وی چې ملائک په زمونږ سپارښت وکي کوم چې بګي د ملائکو بندگی کوله الله وی ملائکوم بغیر د الله د اجازت نه چې سپارښت نشي کوله او دویمه ده چې د پاره چې سپارښت کین هغه به الله خوخ الله به راضي کته دا وی چې تاسو شفاعت ملوش د نیکانو خلکو کغه د ملائکو شفاعت او د پیغمبرانو نه لپاره دوه شرطونه اولنې شرط شفاعت لپاره چې الله راضي دغه انسان نه د چا د پاره چې شفاعت کی او دویم چې الله اجازه ورکړي چې سوبر الله اجازه نه ورکړي ک پیغمبر دی او ک ملائکه او ک هر څوک دی دغه مخلوق خبرې نشي کوله او چې الله ول اجازه ورکړي نبي ابم شفاعت هغه چا مبارک کی چې الله خوخ او چې سره مشرک دی او الله اجازه ورکو پیغمبر لته شفاعت وک نو آیا د پیغمبر به د هغه سړي شفاعت کی چې د الله حق راغسته او مخلوق له ور کړي نشي کول
نن سبا د ډیر مشرکان او صوفیان دوی په دې ارمانونو په دې دغه کې پراته دي چې پیغمبر به زموږ شفاعت کوي. څنګه به ستا شفاعت کوي؟ یو خو پیغمبر بغیر اجازه شفاعت نشي کولی، یو دویم پیغمبر شفاعت هغه چا به کوي چې الله ته راضي، او الله نه راضي کېږي مګر د موحد انسان نه چې باقي دنه توحید پروت وي. الله سبحانه وتعالی موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يقيننا كسان چی ایمان نلری پا آخرت باندې ليسمون الملائكة تسمية الأنثى خامخا نمونه اگدی ملائکو تا نمونه د زنانو. ملائکو تا اللہ لونوی او د زنانو نمونه پیگدی د مشرکانو حال. په دې کې فائدې لپاره دا خبره ساتي چې د باز خلک ملائکو ته فرشتي وي یا ته فرښتې وي، او په دې کې کوم ضمایر دي نو دا د مؤنث لپاره استعمالي پښتو ژبه کې. یی تاسو فرښتہ رااله دراغله د سړي لپاره کې د مؤنث لپاره راغله د هغه کې زنانه شو لاړه خپه شوا غصه شوا راکوزه شوا. اردو جبه کی صحیح ہے فرشتہ آیا فرشتہ گیا فرشتے نے کہا. دا سړي ضمایر چې کوم مذکر لپاره او پښتو کې دا مذکر لپاره نه راځي. نو تاسو به ملائک وای جمع ملائک دي او یو چې نو ملک دی، یو ملک دی او جمع ملائک دی، او جمع هم ملائک نه دي ګوره ملائکه چې سړی زوی چې ملائکه را کوزي شوي. نو بدی کې احتیاط غوره چې انسان د فرشته ټکي استعمال نکي، احتیاط غوره. انګلیسي کې الله چې ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. نو چې دې خبرې انسان لري نو کوشش دا کوي چې کله جمع ذکر کوي نو ملائک وای، او چې یو ذکر کوي نو به وسوي ملک. عربی کې یو ته ملک ویل کی، نه ملک را کوشو ملک اوختو ملک خبر وکړه، ملائک را کوشو ملائک اوختو د جمع شو. وما لهم به من علم نشتی دوی لرا پدی باندې علم. دا کوم خبرې چې دوی کوي او د ملائکو له د زنانو نمونه خو دي او دا وی چې دغه الله لونه الله دې مبارک دوی سره خپل مسایلم نشتی. إن يتبعون إلا الظن تابدارين كيدوي مگر د گمان، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا او يقينا گمان فائدہ نور كيد حق د ثابت ولنا شيء. گمان باندې وته حق ثابت کی دا باز خلک حق ثابتي وي کېدیش په کېدیش باندې حق ثابتي توس دلیل بخې د قرآن او حدیث. الله دا وی د الله پیغمبر دا وی خبر ثابت وي کېدیش او کېدیش دي سی ویلي په دې سره حق نه ثابتي. الله وی د خبرې ټول دي د ګمانونه دي یو سره بکیم دلیل نشته. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا نو مخواړه وا دا چانه چې واوړېدو د ذکر زمنګ. دې ذکر الله پیغمبر ته خبره کوي ته مخواړه دعوت رسول ته ذمہواری نور تر دوی نه مخواړو چې دوی هر څو حساب کتاب دا الله وي بمال. نو مخواړو دا غچانه چې واوړېدو د الله د دین نه. ولم يرد الا الحياه الدنيا او نغواړي مگر ژوند د دنیا پرس خلک چې دوی حق ته نشي راوړي. ذلك مبلغهم من العلم دغه دنیا انتها د علم د دوی ده هم دغه دوی علم ده بس غریبانه دا کم چې هغه انسانان دي چې هغه خپل رب نه پیژندل دغه دغه نظری چې غسری په دنیا لګي او کچرته علم وکي دین زده کې نه دین د سره پاره زده کوي هغه د دنیا د پاره زده کوي چې شهرت ملوي شي او ماته شهادي او ډیګریانی ملوي شي او ماته په دې باندې چې ته غټه مزدوري او غټ کاروبار ملوي شي. نه د دې کچه خلکو او د کمزورو خلکو نظر دی الله دې قر دوی د علم انتها او د اوچتو انسانانو د مسلمانانو نظر چې دغه پاسماني دی کوشش کوي چې زموږ رابطې چا سره جوړی شي د الله سبحانه تعالی سره او کوشش کوي چې موږ آخرت وګټو نو دنیا سوچ هغه نه کوي
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله یقینا رب ستا خپو دے پاغ چاچی گمراه شو دلاری دلانا وهو أعلم بمن اهتدى او خپو دے پاغ چاچی په هدایت روان دے ولله ما في السماوات وما في الأرض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی نګوره د الله علم پراخه دی او د الله قدرت او طاقت پراخه دی نتیجه دا وروته ليجزي الذين ساءوا بما عملوا دې د پاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته چې بدی کړی دا د عملونو چې هغه کړی دي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدل ورکړي کسانو ته چې نیکی کړی دا په نیک بدل الله طاقت پراخه دی علم پراخه دی نو الله به کوم خلکو چې بدیانی کړی دا غوی له بم خپوره بدل ورکړي او کوم چې نیکیانی کړی دا غوی له بم خپوره بدل ورکړي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هغه کسان دي چې ځان ساتي د لویو ګناونو نه او د بے حیاونه مگر واړه ګناونه هغه کسان دي ان کان خلک سوق دي چې ځان لري ساتي د غټو ګناونو او د بے حیاي نه ځان لري ساتي مگر کچته واړه ګناونو شنه الله هغه بوله زوبخه در الله ګوره خاص مهرباني او دا مسله مونږه پاغه درسونو کې بیان کړو کوم چې مونږ منګل پورس بیانو غټ ګناونه دغه په اوله کې مونږ دا خبره او دا تقسیم بیان کړو چې ګناونه په دوه قسم دي او دغه پوره تفصیل کې تاسو اورېدل غواړئ نالته ووره خو غټه ګناه چیرې دا په توبه باندې معاف کی او واړه ګناونه چې کم دي د الله سبحانه وتعالى اسی بخي خو اهم خبر ده چې ته د غټو ګناونه ځان لري ساتي دا وړه بدل الله اسی وبخي ان ربك واسع المغفرة يقينا ربستا پراخ بخاني والده هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض اغه خپو ده بتا سباندي کله چې پیدا کولای تاسو د زمکینا واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم او کله چې تاسو بچي وي په خېټو د میاندو کې دي مکی دي مشرکین خپل صفاتونه ډیر کول منګه دي سه او منګه دغه او زمونږ پلار نکدي دي خزمنګ دین خراب شو خمنګ به گمراهی شو الله تو وی زپې جن دا بندگان کله چې ما دوی پیدا کول د زمکینه او کله چې دوی د میاندو په خېټو کې پراته خو ماته پتو دا غارس فلا تزكوا انفسكم نو پاکی مبینوي د ځانونو خپلو دا ګوره د مسلمان صفتی چې د ګوره خپل صفاتونه نه کوي ښا نه خپل پاکیانی بیانې د باز مسلمانان غریبانان په دې مسله نه دي رسیدلي یا به پوهني چې بس د خپل صفاتونه کوي زه خو دې عبادت کوم او موږ دغه کوو دې کوو دومره مال لګو خپل صفاتونه کوي الله وی دې سم کوي فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله خپو دې باغ چاچی یریږي د الله نه الله ته پته ده نو ته چې کوم بندگی کې د چا د پاره کې د الله د پاره کې بس الله ته پته ترغلش تسلخ خپل صفاتونه کې او کله دې د پاره کې چې خلک ویني او خلک زما صفات ووري به خو د عمل برباد شو ټول لاړو ختم شو افرأيت الذي تولى ایا خبريت باغ سړي چې واوړي دو د الله د بندګینا دې کو الله په مشرکانو باندې رد کړي بعض علما مفسرین دا خبر ذکر کوي چې دلته مراد ولید ابن مغیره په اوله کې اسلام قبول کړو به د قریش مجبور کو نه اسلام پرې خو وي شیطان وسره ملاو شو هغه شیطان وته دا خبر وکړه چې زه خیر تر دین پرې ده کوم دین چې تا منل یعنی اسلام دا پرې ده او کته دا وی چې د الله د عذاب نه بچم نو مال روزانه دوره پیسې راکوا زبته د الله د عذاب نه چیرې بچ کم نو بس بیا به روزانه ولا مال ورکو اغم دی مودي پوری ورکو بیا مال بند کو بعض علما دي شوی او اکثر علما وی چې دلته عام مشرکان مراد دي الله د عام مشرکان خبره کوي چې آیا خبرې ته
دا خلقونه چې هغوی واوړي د الله د دین نه. واعطى قليلا واكدا او ورکړی وکړه لږه او بیا بند شو. لږه ورکړه مشرک حال دی څه وخته پورې جذبه کې راشي د الله بندګي وکړي بیا بندګي څه شي ختم شي. نو تاسو په ځان کې ګوره دا صفت نه پیدا کوئ چې جذبه کې راشي بس یو درس راغی بیا ختم شو، جذبه کې راغی 2 رکعات تهجد وکړو بیا ختم شو، جذبه کې راغی صدقه ورکړه بیا ختم شو، جذبه کې راغی علم شروع بیا ختم شو. د خپل جذبه به د مرګ پورې برقرار ساتي. نو دا د مشرکانو صفت ته چې د الله بندګي لګونته کیو کی دغه په مال کې لګ مال ولګي دغه په لار کې لګ مال ولګي او بیا غا ارستی پاتیش. عنده علم الغيب فهو يرى آیا د سره په هدا د پټو خبرو نو دیني نجات په لګ عمل چې لګ مال ورکو کولید ابن مغیره والی هند چې شیطان لګ مال ورکو نو د سره علم غیب دس چې دیو په دې باندې عذاب نه بچ او کعام مشرک ته مراد والی نو د چې د لګ بندگی وکړه او بیا د داوی کوي چې زب جنت ته زما موږ په جنت کې پلانیزي کې نه شو دي سبا کو دغه کو الله ولید سره چې غیب دي د غیب په خبره دی پویږي. أم لم ينبأ بما في صحف موسى ایا خبر نه دی ورکړی شوی دته هغه خبرو چې په صحیفو د موسی علی السلام کې و ابراهیم الذي وفى او د ابراهیم علی السلام کې هغه چې وفاداری کړی و د الله سره. دوی ته څه خبرې نه دي معلومه خداوی په کتابونو کې سو الله تزر وازره وزر اخرى دا خبره چې نشي پورته کولای یو پورته کون کې بوج د بلچا چې خیر د عذاب دی په ما شيزه عذاب بدل زکم کم الله دا خبره په مخکینو کتابونو کې مشوي دي چې یو کس د بل کس بوج دانی شو چتول وان ليس للانسان الا ما سعى او نشتی د انسان د پاره مگر هغه چې د کوشش کړي دي. ډډه په دې نه لګي چې زما پلار خسړو زما نیکه خسړو ته خپل کوشش کې دا کوم روان چې کوم ایتونه سیب دې ترجمه وکړو دا واضح دی الله به خپل قدرت نه ذکر کوي. وان سعيه سوف يرى او یقینا کوشش ددبا زرد چې خو شي دته په کوم ځای کې وته خو شي قیامت کې وته خو شي. ثم يجزاء الجزاء الاوفى بیا بدل ورکړي شي دته پورا بدلا. وان الى ربك الموت او یقینا رب ستات اخري ورتل دي. وانه هو ضحك وابكى او یقینا خند ولکي او جړ ولکي د خندا او د جړه د طاقت په انسان کې چا چولې الله سبحانه وتعالى چول. یو دا مطلب دی بل مطلب دا دی چې یعنی د خوشحالي اسباب د جړه اسباب د سوق پیدا کوي د الله سبحانه وتعالى پیدا کوي. وانه هو مات واحيا او یقینا غمړه کول کوي او ژوند کول کوي. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او یقینا غ پیدا کړی دي دو جوړي نارینه او زنانه من نطفه اذا تمنى لنطفنا کله چې واړول شي په بچیدانه کې. وان عليه النشأة الاخرى او یقینا داغه په ذمه ده پیدائش بل پیدائش کمی وله اخرت رپاسیده. وانه هو اغنى وقنا او یقینا غمالدار کول کوي او غریب ول کوي. حدیث د مسلمان زګره مطمئن شي کې سړی غریب دی چا غریب کړي الله غریب کړي او کې سړی مالدار الله مالدار کړي نو صبر کو په هر حال کې هذا الله امتحان. وانه هو رب الشعرى او یقینا غرب د شعر استوري دی د یو خاص استوري چې د په وګدو مزل کوي د نور استوري چې دوی په پلانو رواني او د په وګدو رواني نو ځکه دی باز مشرکانو بد دي استوري بندگی کوله یره په دې کې څه کمال ځکه چې د مزل په وګدو کوي. الله دې کوي چې څنګه تاسو بندگی کوی او زرب دغه استوري یم. وانه اهلك عادا الاولى او یقینا هلاک کړي دي عادیان زاړه مخکینی. وثمود فما ابقى
او سمودیان نو باقی پرین خودوی سوک وقوم نوح من قبل او قوم د نوح علیہ السلام مخکد دینا انهم كانوا هم اظلم واطغى یقینا دیو دیر ظلم کونکی او دیر د حد نتیر وتونکی والمؤتفکة هوا او ټکړې شوی کلی د برین را گزار کړل اقومون چې الله ولغه کلی را پسو ځکړي لکه سوک لکه د لوط علیہ السلام قوم فغشا ما غشا نو پټ کړو غیلرا غذاب کم چې پټ کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو پکم یو د نعمتونو دربستا باندې تشکه هذا نذير من النذور الاولى دایر ورکون کې د دایر ورکون کو مخکینونا رسول صلی الله علیه وسلم ته اشاره یعنی دا سنوي نه درغله چاول پیغمبر راغله بلکې د پشان مخکیم پیغمبر راغلی ازفت الازفه را نږدې شو نږدې کیدونکې ورځ کوم ورځ ده قیامت الله سبحانه وتعالی یې ورکي چې دغه ورځ راتلونکې ده نو هغه نږدې شو ليس لها من دون الله كاشفة مشتغل رسوا دل نيسوك راخكار كونك لو رزب سوك راولي الله سبحانه وتعالى بس ټیم به راولي دي علم د الله سره هیڅ سره د علم نشي قیامت په کله راځي افمن هذا الحديث تعجبون ایا نو د دې قران تاسو حیرانیږئ تعجب کوي تعجب په دوه قسمه یو تعجب په طریقه د انکار یو تعجب په طریقه د کمال لکه انسان تعجب کې پروزي چې د قران کې هډې د کمال خبري نه دا تعجب خو مؤمن کوي لکه پیریانو چې ویلو ان سمعنا قرانا عجبا او یو تعجب الانکار په درجه کې لکه د مشرکین چې وکړو خا دا د الله خبري و به خندل الله ته خا تاسو دا خبري ووري تاسو تعجب کې پریوزي وتضحكون ولا تبكون او خاندي او جړه نکوي دا خبري خو دې چې انسان وجاړي اخرت رايات کې الله نه ويري الله د عذاب نه ويري الله تاسو خاندي وانتم سامدون او تاسو غفلت کوونکی دې کې په هر انسان باندې رد چې قران اوري او د په غفلت کې قران یو د په غفلت کې قران ترجمه او درسونه کیږي او تفسیرونه کیږي د بیا په غفلت کې پروت او دا خبري اوري چې حساب کتاب د آخرت ته بیا د دنیا کې مصروف فاسجدوا لله واعبدوا نو سجدو کوي الله ته او بندگی کوي دا کله چې د سورۃ رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو په مکه کې سبحان الله چې د آیت وی فسجدوا لله واعبدوا سجدو کوي الله ته دغه بندگی کوي نو حدیث کې راځي چې سجد المسلمون والمشركون والجن والانس مسلمانانو سجده ولګول مشرکین د دین دومره متاثر شي چې سجده ولګول او پیریانو سجده ولګول انسانانو سجده ولګول نو دا سجده چې کومه ده دې صورت په اخره کې د دې آیت سره تعلق ساتي چې کله انسان د آیت وي دا غینه بد سجده لګول پکاري دې سجدي چې کوم احکام دي سجده التلاوه هغه ما د بلوغ المرام په شرح کې تفصیلا بیان کړي چې دا سجده واجب ده او کنه ده کله انسان نه پاتې شي هغه بس کوي په کوم وخت کې کول پکاري او کوم وخت کې کول نه دي پکار د دې شرطونه ټول تفصیل مونږ ته بیان کړو د دې چې زموږ د درس ختم ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حديث باندې پوک او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ د غافل خلکو په شان نه کوي او نه د الله سبحانه وتعالى زموږ ژوند غافل کوي الله سبحانه وتعالى زموږ ژوند همیشه ژوندۍ ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د مرګ پورې په دې توحید باندې مضبوط یو او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه مضبوط یو الله سبحانه وتعالى زموږ اخیری خاتمه په ایمان سره کې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين